تاسو ول دغه زړه بګنونکې ویډیو وګورئ. دا د وحشتناکو فلمونو د زامبي کومه صحنه نه ده. دا عادي ژوند ده، روزمره ژوند روان ده. خو د یوې قوي نشهیي موادو استعمال څخه وروسته د دغه ځوانانو یا د دغه انسانانو پر خپل ځان کنټرول له لاسه ورکړی دی. دا امریکا ده او د امریکا سترترین ایالت فیلادلفیا ښار ده. دا روزمره ژوند ده او د یوې قوي نشهیي موادو استعمال دلته رایج شوی دی. خلکو د دغه موادو مخدرو استعمال کوونکو نوم زامبي ایښی ده، ځکه چې دوی پر خپل ځان باندې تسلط ترلاسه ورکوي. ته به وایې که دوی باندې وخت درېدلی دی، یخ وهلی دي، پر خپل ځای باندې جامد پاتې کېږي. دوی له حرکت څخه غورځېږي، دوی له فعالیت څخه غورځېږي، حتی دوی چې پر کوم آلات باندې دي پر هماغه آلات باندې پاتې کېږي. که څوک ولاړ دي په ولاړو پاتې کېږي، څوک ویده دي په ویده پاتې کېږي، که څوک په 90 درجې ښکته کېدلو باندې و هماغه حالت باندې پاتې کېږي. یعنې دا تر دغه اندازې پورې قوي نشه ده. یو څو عمده پوښتنې تاسو سره دلته پیدا شوي دي چې دا مواد مخدر څه نومیږي، دا مواد مخدر له کوم ځای شول او دا مواد مخدر د مګړې د ځمکې پر سر باندې څومره سرعت پیدا کړی. راځئ د ټولو سوالونو ته اوس جوابونه پیدا کوو. د دې مواد مخدرو نوم زیلزین دی. دا لومړي ځل دپاره په جرمني کې د بایر کمپنۍ لخوا نه د حیواناتو د بیهوشه کولو لپاره رامنځته کړل شول. خو په طلوع کې د امریکا د فیلادلفیا ایالات کې د انسانانو د نشې لپاره استعمال کړل شول. د تعجب وړ خبره خدا ده چې دا پورته تصویر کې تاسو ګورئ، دا د هندوستان ښار ده. یعنې دغه نشهیي مواد تر هندوستان ښاره پورې هم را رسېدلي دي. اوس به تاسو ته ډېر عمده یو سوال پیدا شوی وي چې ادریس محمدي زازی ولې د امریکا پر موادو مخدرو باندې یا د هغه افراد او اشخاص چې هلته روږدي شوي دي ویډیو ډکوي. زما د دې شاته دوه هدفونه دي. یو هدف مې دا دی چې خپل ځوانان د دغه موادو مخدرو په اسرارو او خپل سپین ږیري مخور مشران، پلارونه او قومي مشران په دغه تړه باندې پوه کړم چې داسې یو خطرناکه ناروغي یا داسې خطرناک خطر یا داسې خطرناکه بلا د دغه موادو مخدرو په درشل کې را روانه ده چې موږ تاسو ورباندې خبرو. ته بل خواته د امریکا او دغه متحدین او دلته 20 کلونو کې دغه هلې ځلې د موادو مخدرو له منځه وړلو ترڅنګ پر دغه ادعا باندې چې افغانستان کې مواد مخدر کښت کېږي یا شتون لري. حال دا چې تر ټولو خطرناکترین مواد مخدر په امریکا کې استعمالیږي، په جرمني کې جوړیږي. دوی دغسې قوي مواد مخدر جوړوي چې انسان او انسانیت بشر لپاره تر ټولو سترترین ګواښ ده. هیله کومه چې دا ویډیو نشر کړئ، شیر کړئ، تر څو زموږ افغانانو ته ورسیږي او د داسې خطرناکو ناروغیو، خطرناکو بلاګانو یا خطرناکو موادو مخدرو څخه معلومات حاصل کړي.